الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود لستل د دې دومره ډېر بېشماره فواید دي چې دا په یو خطبه کې نشي بیانېدلی. امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی د جلاء الافهام په نوم باندې. هغه کتاب مشهور دی د علماء په مابین کې ګڼ روایت یې راجمع کړي دي بېشمار احادیث د درود په باره کې. او زموږ په باره کې چې خلک ډېرې د دروغو پراپیګنډې کوي نو یو پکې دام ده چې کوم خلک عقیدې د لاسه په خپله تباه دي او په خپل د الله د نبی سره دونه دشمنی ده چې بدعات کوي د پیغمبر سنت شاته غورځولي د ځان نه جعلي دین جوړ کړی دی. جعلي دین باندې عمل کوونکي زموږ په باره کې وایي کله وایي دا امامان نه مني نو کله وایي دې دعاګانې او خیراتونه نه مني. نو یو ډرامه په هغه ډېرو ډرامو کې دا د پراپیګنډو کې چې دوی درود نه مني والعیاذ بالله. حالانکه په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لستونکي هغه اهل الحدیث دي. که دا خبره ته معلومول غواړې نو د دې به زه تاته اسانه طریقه وښیم. یو ګنټه بیان د یو بدعتي راواخله او یو ګنټه بیان د یو اهل حدیث راواخله او ځان سره کاغذ راواله او شمارئ. دا بدعتي به د خپل تقریر کې څو ځله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخلي او حدیث به بیانوي او د اهل حدیث به څو ځله بیانوي. د اهل حدیث خو چې خبره کوي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ په تقریر کې ماشاءالله دومره درود ویلی شوی الحمدلله چې موږ ته خپل هم پته نه چې په یو بیان او خطبه کې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ویلو. مختصر درود دا دی ټول مختصر چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غیب کله د خوب نبی نوم خسته نو داسې به ویل قال رسول الله صلی الله علیه
علیه وسلم. دا هغه مختصر درود دی. او بل د درود مختلفې صیغې او مختلف الفاظ راغلي دي. بعضې صیغې ډېرې اوږدې دي، بعضې لږ لنډ دي الفاظ. او هغه مشهور درود چې په مانځه کې مونږ وایو هغه ټول تاسو ته معلوم دی. الحمدلله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دين على ونور مختلف الفاظ رشته دي په صحیح حدیث کې. بعضې د دینه بدل دي او بعضې لږ مختصر هم دي او بعضو کې داسې د دین علاوه نور الفاظ هم شته. خدای مشهور درود دی او موږ تاسو یې وایو الحمدلله. بعضې روایاتو کې مختصر درود دومره هم راغلی چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. او دغه رنګه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد چې مختصر یې دا هم ویلی شي. دغه ټول عبارتونه او دا ټول الفاظ که کتل غواړي دغه کتاب چې دا ما درته وختي یاد کړي ابن القیم رحمه الله، امام ابن القیم دا ټول روایات راوړي دي او دا الفاظ مرسل راوړي دي. او د شیخ البانی رحمه الله هم په د مانځه باره کې چې کوم کتاب یې لیکلی دی صفة صلاة النبي صلی الله علیه وسلم من التکبیر الى التسلیم کأنک تراها، دا د هغه کتاب نوم دی. په هغې کې هم چې کله درود بحث کوي نو هلته هم شیخ البانی رحمت الله علیه مختلفې صیغې بعضې راوړي، خو چې کوم هغه تفصیلي کتاب تا ته میلاو شي صفة الصلاة، یو یې مختصر نسخه ده یو یې تفصیلي نسخه ده. پای کې بعضې الفاظ راوړي خو ډېر تفصیل دی. ابن قیم رحمه الله په دې کتاب کې ځکه دی چې دی په دې موضوع لیکلی دی، مستقل هم دغه یو موضوع پکې ده. نو الله تبارک وتعالی دې آیت کې چې دا کم ما ولوستو دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګوره ان الله وملائکته یصلون علی النبي، یقینا الله تعالی او د هغه ملائک درود او صلات کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. الله رب العالمین د طرف نه چې صلات شي معنا دا د اعتناء بالشان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان الله پورته کړی دی او پورته کوي ولا وخت په وخت شان یې اوچتېږي. ملائک چې کله صلات کوي په معنا د بخښنې سره راځي، ملائک د بخښنې دعا غواړي. موږ چې کله صلات وایو زموږ د صلات معنی خاص رحمت یا الله خاص رحمت ولېږه په خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اللهم صل علی محمد چې کله موږ وایو ډېر زیات برکات دي، ځکه الله رب العالمین موږ ته حکم کړی دی د سورة احزاب دغه آیت چې کوم ما ولوستو 55 دی کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود وایي په دې خپل خوږ نبی باندې او سلام پې وایي په سلامونو ویلو سره. صحابه کرام عرض کوي اے د الله نبی سره دي ګوره چې عرب دي، صحابه څه دي ټول عرب دي، عربیان دي، په عربي ښه پوهېږي. هر قسم اشعار هغې جوړولی شو عربو په هره موضوع باندې. درود الفاظ وایي ته څه ګران نه خو په دین کې د ځان نه الفاظ جوړوله د دې اجازت مونږ ته نشته دی، مونږ ته دا اجازت نشته چې په دین کې د ځان نه الفاظ جوړ کړو. لکه تاسو ته ما تېره جمعه وویلې چې بعضې خلک دا په پنجاب کې چې اذان کوي د هغې نه مخکې دا کوم صلات سلام وایي دا الفاظ په احادیثو کې نشته. په مخ د ځمکه وګرځه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم اذانونه شوي، صحابه کرام رضی الله عنهم په دور کې چې کوم اذانونه شوي، د تابعینو په دور کې چې کوم اذانونه شوي، د اتباع التابعین په زمانه کې چې کوم اذانونه شوي، دا شی نه دی کړی. او خلکو دین الټا کړو، خلکو دین څه الټه کړو. د بدعاتو د لاسه د اصل دین جنازه وتلې ده، څوک تپوس والا نشته. عجیبه خبره ده په دې ملک کې که څوک په بازار کې 2 نمبر سیز خرڅوي نو هر سړی وي دا غل دی، خو چې په منبر یو سړی 2 نمبر دین بیانوي نو خلک یې لاس ښکلوي مفتي صاحب دی، قاضي صاحب دی، شیخ صاحب دی، مولانا صاحب دی، علامه صاحب دی، فلان صاحب دی، القاف دا ولا ورکه د چا مونږ دا غټ ډاکو خدا دی، لوی غل خدا دی. زما په دې الفاظو کې سختي خیر دی خفه کېږي ما، خو حقیقتا داسې دی اصل غل د دین غل دی.
چې په ځان باندې ظاهره کې د دین حلیه جوړه کړې، ځان ته د دین ترجمان وایي. دا امت په دې دوکشه چې دا سړی خو ګینې موږ ته دین بیانوي او دا ظالم ته 2 نمبر دین بیانوي. د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو په ځای ته بدعات بیانوي. د ته چا ونه ویل چې دا سړی ولې 2 نمبر دین بیانوي. د بازار 2 نمبرې سړی خو موږ ټولو ته بد ښکاري، 2 نمبر والا دی، 2 نمبر سودا خرڅوي. دا سړی داسې څومره بدنام کړ. د ده نه بدترین هغه دی چې دین 2 نمبر بیانوي. په دنیا کې 2 نمبري عیب دی، نقصان دی، خدا دونه نقصان نه دی لکه څومره نقصان چې په دین کې په 2 نمبر کار باندې انسان ته پیښیږي. دا ځانم تباه کول دی، امت تباه کول. نو په حدیث کې راغلی چې درود به د اذان نه بعد وي او خلکو درود په کوم ځای کې شروع مخکې ته شروع او هغه درود یې شروع چې په حدیث کې نشته. ځان دې جوړ کو، ځان دې هم جوړ کو، زیم ولا بدل کړ. تاسو ته ان شاء الله زه په دې موضوع کې حدیث وایم ان شاء الله. که زما د نننۍ خطبه کې دا حدیث مقرر ورسېده. بعض روایت دلته ما ځان سره جمع کړي دي د الله په توفیق باندې چې د الله نبی فرمایي مؤذن چې اذان کوي د هغه په شان کلمات وایي، جواب ورکوه چې څه مؤذن وایي تم وایه الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. چې هغه وایي تیم وایي. خو چې حي على الصلاه او حي على الفلاح وایي نو دې ځای کې به ته وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سنشت لا حول ولا قوه الا بالله. دې ځای په دا به وسوي. او چې کله اذان ختم شو نو د الله نبی فرمایي درود وایه. درود په دغه ځای کې راغلی، هم په لوډ سپیکر نه دی راغلی. ګوره چغې به پکې نه وي په لوډ سپیکر. بیا به مؤذن په زړه کې درود وایي. مؤذن به مو ما ته چې اذان ده مونږ به مو او بیا به هغه دعا وي د اذان چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. حدیث را روان دي خپل ځای کې ته وضاحت کوم ان شاء الله. اوس اشاره کوم صرف ان شاء الله. نو د الله نبی فرمایي د لپاره به زما شفاعت واجب شي قیامت ورځ. او د الله نبی دونه غټ فضیلت ذکر کړو د درود څخه خودله ورستو او موږ راولګي د زیم ولا بدل کړ. ټول خلک د دې خلکو لاسونه خولای کني خولای چې خلکو ول دینم تباکو دنیا ول لوټ کړله دا عزت کېږي. او څوک چې ول د دین خبره راهنمایي صحیح طریقه باندې کوي او ستې غواړي نه دنیا هم تنه غواړي بلالچ او عالم بی غرض لګي دی او ته الله صحیح دین باندې دا هغه سور په ګټو باندې وي. هغه کوم نمونه او کوم ټاپی لګولي. عجیبه دور راغی زنګی ته د کافور نوم کې خودې کېږي او سپین ته چې کوم دی تور ویلې کېږي. عجیبه او دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي کړې وه چې دغه شان ته به د دین دا نقشه بدلېږي. نو غرض مې دا دی چې الحمدلله موږ درود منو په هغه طریقه چې کوم موږ ته الله ویلي او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. نو ما خبره کوله صحابي تپوس کوي چې د الله نبی سلام طریقه خو دې موږ ته ښودلې ده. په دې کې الله حکم وکړو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. صلات او سلام وایي په نبی. نو سلام خو تاسو موږ ته ښودلې چې مجلس ته راځو تاسو ته وایو چې السلام علیک یا رسول الله. دا الله رسول السلام دی. مجلس به صحابه راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام او دا درود په موږ څنګه وایي دا صلات به څنګه وایي. ګوره ځان نه جوړوي، ځان نه جوړوي. دلته د درودونو کپنې کولاوي شوي دا درودی تاج دی کتلې هم دی کنه دی کتلې دا پنځوري بازار کې ملاويږي. دا درودی لکی دی کله کای درسي درودی جوړ کړی دین پسې لکای جوړ کړی. دا درودی تنجینا دی، دا درودی فلانی نمونه بیخي باقاعده وته دا لږ حدیث کې ما ته وخایې حدیث کې راته وخایې دا کم درود ته ویل لګیا او پاره کې شرکی الفاظ دي. درودی تاج په نوم باندې چې خلکو کم خپل کپنې کې درود جوړ کړی دی. انډیا په کپنې کې جوړ شوی درودی تاج هاي کې دا الفاظ دي. دا الله نبی ته وایي دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والالم. الله اکبر. دا الله صفات ترچا صفات دا الله تبارک وتعالى صفات چاله ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشحالي کې خپکیږي. د الله نبی خو صحابي ته په دې غوسه شوی
او منع کړو چې صرف دونه وته ویلې د الله نبی ماشاء الله وشئ چې الله استا خو خشي غکار بکیږي د الله نبی په دې الفاظ دونه غوسه شو وی اجعلتني لله ندا الله سره می شریکه د عیسایانو په خیم شروع چې عیسی علیه السلام څنګه الله سره شریک کړو يهودانو عزير عليه السلام الله سره شریک کړو تاسو ما د الله سره شریکو د الله نبی دینه منع کړو زما شان کې بد څه غلو نه کوي چې د الله صفاتونه راکړي د الله نبی فرمایلی لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم زما پشان کې بدسي غلو نه کوي مال بدسي صفاتونه نه را کوي چې زما پشان کې دومره غلو وکړي لکه يهودو نصاراو چې وکړل چې يهوديانو د چا بارکه وکړه عزير عليه السلام بارکه چې بارکه ویل ابن الله د الله زوی د الله نازولې نعوذ بالله او عیسایان او نصاراو د عیسی عليه السلام بارکه ویل چې عیسی ابن الله عیسی عليه السلام د الله زوی او د الله نازولې یاد وساتئ چې زما صفت کوي نو دا بوای بل قولوا عبد الله ورسوله ما ته بدسي وای دا الله بنده او دا الله رسول ما ته وسوای دا الله بنده او دا الله رسول د دینه بر رات نور لقبونه رانه کوي ګور خیال کوي د الله تعالی صفاتونه رانه کوي زمون خلق نبی صلی الله علیه وسلم په ځای پرې د پدې لاور کې او دربار دی هغه ته وای دا تا گنج بخش دا تمنه دینے والا گنج بخش خلق له خزانی دی اور بخی رزق ورکون کې دا دی په لاور کې چې پروت دی دغه خلکو له رزقونه ورکوي او د خلکو په کاروبار کې برکت اچي نمونه مونږ شرکي کې خو په دربارونو باندې خپل نوم داغه بل علي بن عثمان الهجويري مونږ ته نور پته نشته چې دا عقیده څنګه وو نظریه څنګه وو څنګه سړی به تیر شوی الله اعلم معاملې الله سره دي خلک راولګي د الله صفاتونه ولا ورک ناقصارا پیر کامل کاملارا رهنما الته چلاور کې زی غلو شعر لیکلې ده هغه بغته لیکلې ده په فارسی کې دا زمونږ د قوم هغه دومره لوی جهالت دی چې عقیده مونږ نه پیژندل توحید مونږ نه پیژندل نو په درود تاج کې ما تاسو ته کمل پاس دي دافع البلاء دا نبی د بلاګانو ختمون کې دی الله دافع البلاء والوباء خلقنا وباګان لري کوي والمرض خلقنا بیماریان شفا ور کوي بیماریان شفا څوک ور کوي ابراهيم عليه السلام سویل واذا مرضت فهو يشفين چې بیمار شم مال به شفا څوک را کوي الله یې راکړي د الله نبی چې بیمار شوی دی الله ته یا الله شفا راکړه عائشه رضی الله عنها بیمار ده تب پر راغلی د پیغمبر بیبی ده خدای الله نبی ته دا نو زیم کنه زدل شفا در کوم کنه دی وته ویل عائشه رضی الله عنها تبي تخیری وکړه تبي ته ردی بدی ویل خزې دي سي چې بیماری بلا شي بیماری تم کنځلې زړی راتنګ شي سر در پیراشي هغه تم ردی بدی وي تب پیراشي دي تم ردی بدی وي کله املا درد راغ خپل املا تم کله کله کنځلې وې دا زما املا دي میراث ته شو دای دي چې څنګه املا دي څه وي عائشه رضی الله عنها تبوا د تبي مبارکي بعضي الفاظ وي د غصې د لاسه د الله نبی ته نه نه د سموایا تبا باندې خکی خصوص به خکی الله دا نو زیم کنه زبدل تبي خيكم كان نانا الله نبي ته ګوره دعا وایا اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء دعای وته خدا چې عربي ماری در باندې وا نو په دې موضوع کې زما دا دعا مې یاد کړي چې دا دعا دی ویل الله رب العالمین بدل شفاء درکړي ځکه دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود له دا د دې تعلیم مونږ ته خوب نبی را کړی ندی کې سوی دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والالم او قحطنا ختمه اے نبی او دردنا ختمه الله دا د الله صفات نه او دا درود دی په قیس خانه کې خرسيږي خلک په پیسې ور کوي پکور کې د دې باقاعده ورت کوي قبرونو لذي دا وته وای باقاعده دا زموږ د امت حال نه هغه درود یاد کوي زما محترم ورونو درته یاد دی الحمدلله بل درود تاجت نشته کم چې په منځ کې وای دا ډیر ډیر وای ډیر ډیر خاص کر د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ په ډیر وای ځکه د جمعې د ورځې متعلق فضایل ډیر راغلي حدیث پر ذکر روان دی ان شاء الله که چرته د دې درود د فضایل تاسو ته معلوم شي نبی ودا ذکر ډیر زیات کوي به انتها
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل اعلان وکړ احضر المنبر، ای ملګرو دې منبر ته حاضر شئ، راجمع شئ. زه یو خبره ملګري راجمع شو. کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي بس فحضرنا، موږ ته راجمع شو، را حاضر شو، ملګرو ډله جوړه کړه. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خپل مسجد کې چې منبر دی لراو، په دې منبر باندې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فلما ارتقى درجه قال آمین، یو پوړی باندې خپکی خو ویلي آمین. دینه بعد د الله نبی صلی الله علیه وسلم فلما ارتقى الدرجه الثانيه، چې کله دې دویم پوړی باندې خپکی خو دی او بر ور وخت بیا وی آمین، چې کله په دریم پوړی نو بیا وی آمین. صحابه کرام حیران شو، بل ته وکړه چې دا سوش سو دعا و نه ویل شو، یا دعا سره وکړو یا خیری وکړو، نو بس بل په امین وینو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سای عجیب کار وکړ چې امین ویلو، درې ځله ویلو، د اړې پوړی باندې چې خپل منبر کې خودا نو دا امین ویل. نو چې کله وی واپس را کوز شو، منګه عرض وکړ یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. اذا الله نبی نن د موږ د خبره واورېدل چې مخکې دینه نه واورېدل. تاسو درې ځله امین څنګه وویل؟ د الله نبی فرمایل ان جبريل عليه الصلاه والسلام عرض لي فقال، جبريل عليه السلام تاسو ونه لید خو ما خو لید پیغمبر ما تر حاضر شنو جبريل یو درې دعاګانې وکړو، ما په امین ویل. سوچ دا پکار دی دی حدیث ته چې جبريل د ملائکو سردار دی. جبريل عليه السلام د چا سردار دی؟ د ملائکه، چې الله ته ډیر مقرب. او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو سردار دی علیهم الصلاة والسلام. نو چې د ملائکه سردار دعا کوي او د کائنات سردار او د امام د انبیاء کرامو سردار او خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په امین وای، دا دعا په قبلېدو کې څه شک شته؟ دغه شک نشته. نو جبريل یو ځل دا دعا وکړه بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له. دا په مختلفو الفاظو دا حدیث نقل لري. بعضو کې راځي رغم انف من، الله دې د هغه چا پوزه په خاورو ککړه کې والله دې ذلیل او رسوا کې. الله او دې روایت کې سرازي بعدا من الله دې د خپل رحمت نه لري کې دا انسان ډیر بدبخت انسان دی. ډیر یره پکار دی الفاظ چې رمضان په دراغه، د رمضان د روزي میاش په دراغه، او په دې روزه کې دا ټول میاش تیر شو، د پکې بخنه و حاصله نه کړله، توبه ونیستا، ګناه پرې نه خوده، داسې اعمال و نه کړه، نه د ورځې نه د شپې، چې د باره کې د بخنې فیصله وشي. دا ډېر بدبخت انسان دی چې یو ګنټه چانس نه و، 2 ګنټې نه وي، ورځ نه وه، 2 ورځې نه وي، پوره میاش و، پوره میاش تونه ښکلی چانس. دا د الله سوره مهرباني ده چې دا چانس موږ له هر کال راکوي، لږ ساعت لنه پوره یو میاشت یې درکوي. واقعي چې دا انسان غټ بدبخت دی، چې دته خیري نه کېږي، چا ته به کېږي؟ ځکه الله رب العالمین د دې خیرې دپاره جبريل رالیږلی او د کائناتو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي آمین. الله دې دا دعا قبوله کړه چې الله خو دې دا انسان هلاک او برباد، دا خو دې الله ډېر ذلیله کړي. واقعي د الله د رحمت نه دې لرې شي چې رمضان باندې میاشت پرې راغله او دته دې بخښنه نه کېږي. سبحان الله. ورپسې دویم ځل چې وایي ما دا آمین ویلو، هغه دا چې کله وایي زه دې دویمې پوړۍ ته وختم، نو جبريل ویلې بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصل عليك. هغه انسان دپاره لرېوالی دی د الله د رحمت نه. او بل روایت کې راځي الله دې پوزه په خاورو ککړه کې، والله دې ذلیله کې، چې نوم ستا واخیستی شي، ستاسو نوم مبارک د هغه په مخ کې او دا در باندې درود ونه وایي صلی الله علیه وسلم هم ونه وایي. دونه بدبخت انسان دی چې خپل خوږ نبی د نوم اخستو په وخت کې دکې دونه ادب نشته چې دی وایي چې صلی الله علیه و آله وسلم. او دې دریم پوړۍ ته چې زه وختمه، نو جبريل علیه السلام یو بله دعا وکړه چې بعدا لمن ادرک ابواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه. قلت آمین. جبريل ویلي د هغه چا دپاره د مهلاکت او د الله د رحمت نه لرې شه هغه انسان او ذلیله دي شي چې مور پلار دواړه یا په دواړو کې یو هغه ضعیف عمر ته ورسېدو، بوډاګان شو دواړه، یا یو پکې ضعیف شه او د هغې نه دعا وانخستله چې دی پې وبخلی شي والله جنت ته داخل کړي.
دا دونه بدبخته بچی دی چې د کور ته جنت راغلی وو. دا مور پلار زموږ لپاره جنت دی. او د والدینو دعا یې وانه خستله، بلکې اوس خلک را لګېږي والدینو سره بد اخلاقي کوي. اوس نن سبا دا مصیبت عام دی. زه اکثر دا خبره کومه، تعلیم ډیر شو، اخلاق او تربیت تباه شو د خلکو. تش په کاغذي ډیګرۍ کار نه کېږي. هغه بې ادبي معاف مولانا بجلیګر صاحب به بعضې سپینې سپینې خبرې کولې، هغه به د انګریزۍ ته د غویي میتیازې ویلې. دا د غویي میتیازې یادې کړي دي، ګس طرف نه لګۍ لیکل. په دې ډېر خلک فخر کوي. موږ ټیک ده یاد یې که داسې خبره نه ده، خو تا خو دا یاده کړه نو اخلاق ته نه هېر شو. دا دې یاده کړه نو هغه انسانیت ته نه ووته. دې سره سره انسانیت هم ځان کې راوله لږ. دې وجې نه دا تربیت په کورونو کې ډېر ضروري دی. پکار ده چې موږ تعلیم هم وکړو په بچو باندې، دنیوي تعلیم، جدید تعلیم، عصري تعلیم، دا هم پکار دی. موږ معاشرې له ډاکټران پکار دي، زموږ معاشرې له انجینران پکار دي، زموږ معاشرې دپاره د ټیکنالوژۍ ماهرین پکار دي. خو دا د ټیکنالوژۍ او د میډیکل او د انجینرینګ ماهر دی اول خپل اخلاق او خپل کردار جوړ کړي. غټ غټ پلونه جوړوي، لوی لوی بلډینګونه جوړوي، خو دا څو فوټه بدن یې نه جوړ کړی. اخلاق خراب، تباہ و برباد. معمولی غوندې افسرګوټی وی دې تنخوا په دې علي چې به دې دفتر کې به ناست او د عوامو به خدمت کوي. هغه چې ته ورشې د ځان نه یې د حجاج ابن یوسف زوی جوړ کړی، په سمه خوله خو سره خبرې هم نه کوي. داسې به ته ګوري، ته به یې هلکه ته خو نوکر یې د قوم، د الله بنده روب به اچوي. کوشش مې دا کوي چې دا سړی پریشرایز کم، پریشانې کم، الټه پلټه سوالونه، الټه پلټه خبرې. هلکه دا ستا انسانیت دی، دا ستا اخلاق. الله رب العالمین دله دا مرتبه درکړه، د دې ته دا حق ادا کړي. خو دا تش به کومه تنخوا لیدا تعالی څنګه ده؟ سوچ دې پې کړی د څومره خلکو ازارونه دې واخیسته، روزانه ته د څومره خلکو خیرې اخلي، څومره کمزوري بندګان چې تا ته په ظاهره کې خړ پړ ښکاري. قسم په الله چې هغه د الله اولیا دي، چېرته د شپې قیام به کوي، چېرته به د الله بندګي کوي، قرآن تلاوتونه به کوي، او یو خیرې درته وکړه کوم ځای ته به دې ورسوي. ادب ډېر ضروري دی، او په ادب کې د ټول نه اول حقدار د احترام هغه زموږ والدین دي. مور پلار هغه سرمایه ده چې دا یو ځل انسان ته میلاویږي، بل ځل نه میلاویږي. دا تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا نه وي مور پلار، چې د چا نه وي بې د هغې اندازه لګوه. زما محترم ورونو، یو عالم بیان ما اورېده لاهور کې دی، مبشر احمد رباني حفظه الله، تاسو یې پېژنئ، ډېر ښه عالم. چې واقع بیانوله ډېر عجیب، بیا په هغې کې ډېر وم ژړلې. وی زما په لاهور کې په یو ځای کې چې کله مې علم وکړلو نو وی خطیب ولګېدم په مسجد کې به مې خطبه د جمعې کوله، خلکو ماله 2000 روپۍ تنخوا مقرر کړه. 2000 روپۍ تنخوا چې راله مقرر کړله، ما به چا تنخوا واخیستله، مور له به مې راوړله، ما دا واخله ماهانه خرچه مرچه به د کور چلول، نور رونه به مونږ 2000 پکې ده ورکول. وی یو ځل یې راته دې مور مې وویلې چې بچیا اوس لږه ګراني شوله او په دې 2000 روپو ګزاره نه کېږي، نو کوشش وکړه چې یو 1000 روپۍ پکې سیوا شي، 3000 روپۍ ته ماله راکوه، نو لږه به دا ګزاره روانه دا خرچه به لږه برابره شي. وایي زه پریشانه شوم. وایي زړه کې مې بیا وویلې چې اوس والدې راته دا خبره وکړه مور مې. وایي ما ورته ویل چې زه مورې ته ما ته دعا وکړه الله به خیر کړي. وایي مور مې راته دعا وکړه چې الله استعمال کې برکت واچوي. په دې کې وایي ما زړه کې ویلې چې زه د ټیوشنې موشنې به وګورم، یو بل ځای کې به څه درس وګورم، او که په هغې چا سره کول نو هغه به زه دې سره ملګري کوم یو 1000 روپۍ، نو دا به هم دې والدې له ورکوم، نو زه زما خرچه و برابرې. وایي را روانې جمعې له چې مې خطبه وکړله، کم اجي صاحب او کم مشر چې و د هغه مسجد او هغه خرچه او اخراجات چلول. وایي څنګه چې منبر نه راکوز شوم او مونځ مې د جمعې وکړلو، جمعې مونځ نه پس فورا بعد په خپله راغی، ما ته وایي چېرې مولوي صاحب دا ستا تنخوا به مونږ 4000 روپۍ کړو. الله حیران دریان پاتې شوم. وایي ومې هم ژړلې چې مورې دعا دې داسې عجیبه وکړله چې غوښتلې دي 1000 روپۍ او زیاتې شوې 2000 روپۍ، ډبل د مور د دعا. وایي دا برکت ما وکړ چې ما ته ضرورت خپلې مور مې راته ویلې چې 1000 روپو ضرورت دی، دا کمیږي په خرچه کې، خو چې مور دعا وکړله هغه الله ډبل راکړی راله. خو د والدینو دعا دا ډېره ضروري ده، او دا زمونږ دپاره د جنت دروازې دي.
ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا پلار چې دی دا ستا د جنت دپاره بهترینه دروازه ده، ستا خوښه ده. که دا دروازه ځان له برابره ساتي، خدمت یې وکړه او خیال یې ساته جنت ته پې داخل شه، او که غورځئ بېادبي وکړه بس دروازه دې خرابه شوه، ځان له خپله دروازه خرابه. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم د جبریل په دې خیره باندې څه وکړه؟ امین یې ویل چې امین. واقعي دا انسان ډېر بدبخته دی چې د ده په مخ کې د ده په ژوند کې مور پلار ګوري ضعیفان دي، کمزوري دي، او دی د هغې دعا نه الي، خدمت یې نه کوي. دا مور پلار داسې عجیبه وي والله چې معمولي غوندې یو څیز دی ولا راوړو یا معمولي غوندې احسان دی ورسره وکړو، دومره دعا به ورته وکړي خوشحاله به شي معمولي څیز باندې. او بل حدیث کې راځي ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی خرجت ذات یوم، یو ورځ کور نه ووتمه، فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شوم. فقال د الله نبی فرمایل الا اخبرکم بابخل الناس، په دې خلکو کې راته غټ بخیل سړی نه درخیم چې خبر دله درکم چې دا غټ بخیل انسان دی. نو صحابه ویل بلا یا رسول الله، د الله نبی فرمایل من ذکرت عنده فلم يصلي علی فذلك ابخل الناس، هغه کس چې زما نوم د هغه په مخ کې ذکر شي او دا انسان په ما باندې درود ونه وایي، دا په کائناتو کې غټ بخیل انسان دی. دومره بخیل چې خوږ نوم یاد شو د محمد مصطفی او ته نه وایې چې صلی الله علیه وسلم، دا ووایې چې لس رحمتونه باندې نازل شي، لس ګناهونه به دې معاف شي، لس به دې درجې اوچتې شي. دی فضیلت دغه رنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه، چا چې په ما باندې درود ویل هیر کړه د جنت لارې خطا کړله. الله ټول ورځ په تا تېره شوه، ته په الله په نبي درود ونه ویل، د جنت لاره دې خطا کړې. په ځان ویرېږه چې ما ټوله ورځ سار شو ماښام شو، د کور غم را سره دی، د خېټې غم را سره دی، د ښځې غم دی، د بچو غم دی، دغه رنګه د دنیا نورې مسلې دې دپاره منډه وم. په دې ټوله ورځ کې ما ته خپل خوږ نبي را یاد نه شي چې زه په هغه باندې یو ځل درود وویم. وایي دا انسان چې دنه درود یې هېر شه، دنه د جنت لاره خطا شوې ده. دغه رنګه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جلس قوم مجلسا، یو قوم چې کله په یو مجلس کې کینی، مجلس کې راغونډ شي، موږ تاسو میلاویږي مختلفو مجالسو کې، لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، په دې مجلس کې نه دوی د الله ذکر وکړي، د الله رب العالمین نوم پکې یاد نشي. په دې مجلس د دې خبرې خو کېږي د انګاو د بنګاو د سیاستونو، او نن سبا خو به د مارچونو د درنو خبرې روانې، درنه به داسي او مارچ به داسي او کنټینر به هغه ځای کې لګوي او دا ځای کې به لاره بندېږي او دا فضول خبرې فضول. دا درنې مونږ لیدلې دي او دا مارچونه مونږ لیدلې دي او د دې نه مخکې دا احتجاجونه مونږ لیدلې دي. دې قوم لکه دې مخکنو درنو دې مخکنو مارچونو څه فایده ورکړي، خو دا به یې موله ورکړي، او چې هغې وله نه یې ورکړي دا به یې وله ورکړي. په مارچونو په درنو باندې کار نه کېږي. الله ذکر وکړه، الله یاد کړه، تقوا په ځان کې راوله، د ګناهونو نه بخښنه وغواړئ. هم د حکمرانان وغواړي د ګناهونو نه بخښنه، غټې غټې دعوې دې نه کوي. کله کله دونه غټه دعوه حکمران وکړي چې غریب په خپله پریشانه شي، بیت الله هم خطایي ور پارته خطا، ولې کې دونه غټې غټې دعوې چې اوس پسې اپوزیشن را پاسېدلی د مرۍ نه یې نیولی. مه کوه، دیو جن موږ دوانو ته نصیحت مه کوه غټې دعوې. 1 کروڑ نوکرۍ ورکړه، 50 لاک کورونه جوړم، په قلاره کښېنه د الله بنده، په قلاره کښېنه، ولې غټې غټې خبرې کوي؟ او که دې بل طرف ته دا نور ځوانان وایي چې زه به یې شړشم کم که نه دا عمل کړه، دا هم فضول خلک دی. ستاسو حکومتونه مخکې موږ نه دي لیدلي، تجربې خو په تاسو باندې شوي دي. دا دواړو طرف ته تجاوز دی. پکار دا ده چې موږ الله ته متوجه شو، قسم په الله که موږ د خپل رب ته متوجه شو، استغفار مو غوښتلو، د ګناهونو نه معافي وغوښتله، دا عمل چې په کومه کلمه آزاد شوی و هغه کلمې سره که موږ وفا وکړله او د اسلام د نظام نفاذ وشو، او زموږ موجوده وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان کړی و چې زه به د مدینې د ریاست قیام کوم، د مدینې د ریاست معنا دا ده چې د الله دین به نافظ کوم، قرآن او سنت. په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نافظ کړي؟ قرآن او حدیثو. اول ته په امریکا کې په تقریر کې دا ویل
ویلې موږ د دې تایید کړی دی څوک هم چې صحیح خبره کوي موږ تایید کوو دا یې ناشنا خبره کوي یو اسلام دی په دنیا کې دوه اسلامونه نشته موږ هم یو دا خو زموږ د اهلیدیسو خبره ده چې 4 او 12 مذهبونه نه دي 100 مذهب دي یو مذهب دی زموږ اسلام د دې دې موږ تایید کوو رکاوټ څه دی ته دیګاله کې نو اعلان وکړي قوم ته بس د مدینه د ریاست کوم خبره مې چې کړې و قرآن او سنت په آئین او په سن 73 په دستور کې دا لیکل شوی دي چې پاکستان سپریم لا د دې ملک قانون اعلی چې کوم دی هغه به قرآن او سنت پهلنۍ خبره به کې دا لیکل شوی په دستور کې چې د ملک قانون به قرآن او سنت او دا په کې لیکل شوی کما خبره د قرآن او سنت خلاف وا هغه به نه پاس کېږي به د اسلام لږ دې خلاف به نه کېږي عجیبه ده په دې اوس عمل کول غواړي یو خو لیکلې خبرې یو عملي مظاهره دې وشي ته ګوره الله رب العالمین به زموږ ملک له برکات ورکړي دا د الله وعده ده بره نه به هم برکات لاندې نه برکات اوس د انډیا غوندې یو سپک د انډیا غوندې یو بزدل بې غیرته چې ټول تاریخ یې د ګندګۍ نه ډک دی تاریخ د هندو د شرک نه ډک دی په مخ د ځمکه یو مشرک ریاست دی هغه هم نن لګی دی موږ له دمکې نه راکړي هغه هم لګی دی نن موږ ته برید ته وایي عجیبه ده زمرو ته برید ته وایي ګیدړان عجیبه خبره پکار دا ده چې موږ په دې دنیا کې د هیچا د طاقت پروا ونه ساتو زموږ سره رب ملګری دی د هغه رب قانون د نفاذ اعلان او د انډیا څه مجال دی چې هغه به مسلمانانو ته سر راپورته کړي د دوی په مشرانو باندې زموږ مشرانو حکومتونه کړي دي او لږ یې نه دي کړي په سلونو کاله یې پې کړي دي 800 کاله په هندوانو باندې مسلمانانو حکومت کړی دی 800 کاله تاریخ وګوره اوس هغه حکمرانان چې ته شماره ماسې دا خبره بل طرف ته ځي او په هغې کې صرف 300 کاله پښتنو کړی دی 300 کاله دا پکې صرف د پښتون تاریخ دی هغه پښتون نن څونه بې غیرته دی چې د انډیا یو هندو صفت کوي تاله شرم نه درځي بې غیرت شرم نه درځي په دې ځمکه ننوځه د مړه د شرم د لاسه دا ستا خبرې غرض مې دا دی دا نن چې موږ ته کفر نیغ کېږي د هغې اصل وجه دا ده موږ د الله د دین سره وفا ونه کړله تشې اعلانونه تشې خبرې تشې دعوې ځکه خو دغه حال دی که نه نو مقصد مې دا دی موږ او تاسو له دا په کار ده د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي خبره مې دا کوله زموږ مجلسونو کې دا خبرې ډېرې نن روانې د الله نبي فرمایي مجلس کې څوک کېناسته د الله ذکر یې ونه کړلو او په ما باندې درود ونه ویلو یعنی په دې مجلس کې یو ځل هم چا داسې ونه ویلې چې حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې ویلي چې خلک خو لږ وایي صلی الله علیه وسلم کم از کم دومره یو ځل خو نوم یاد شي په مجلس نو دا مجلس د الله نبي فرمایي الا کان علیهم ترا دا مجلس به د دوی دپاره سبب د هلاکت فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم اوس د الله خوښه ده که د دوی بخښنه کوي او که د الله خوښه ده که دوی له عذاب ورکوي خو دا مجلس د هلاکت دی دا مجلس د تباهۍ دی دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مجتمع قوم ثم تفرقوا یو قوم چې په یو ځای کې راجمع شي په یو ځای کې کینی او بیا خواره واره شي د هغه ځای نه ټول پاڅېږي او دا مجلس برخاست شي من غیر ذکر الله وصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم بغیر د الله د ذکر نه او بغیر د درود نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خلک راټول شو پاسېد نه الله یاد شو نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم یاد شو د الله نبی فرمایي دا داسې ده الا قاموا علی انتن من جیفه د الله نبی فرمایي دا داسې ده لکه یو مرداره پرته ده او سخته بدبویه مرداره ده د هغې نه پاسېدل لکه څاروی مردار شي که او د هغې هغه بدبویي خو ډېره څښایي په ګاډي کې سړی روان وي دننه هم بدبویي راځي خلک ترې پوزه پټوي وایي دا داسې وه لکه دوی چې یو مرداره باندې راغونډو ناستو او بس په مقه مردارې نه بس پاسېد بدبویه مجلس د الله نبي ګویا کې دې ته ویلی دا داسې لکه مردارې ته چې راغونډ شوي نو په کار مونږ تاسو له دا ده چې درود په خپل نبي صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ووایو او دې باره کې بعضې نور مزید روایات
د دې درود په باره کې ان شاء الله تعالی او پای کې خاص کر د دې جمعې د ورځې او د شپې په باره کې چې کوم فضیلت راغلی دی او دې باره کې بیا د ابن قیم رحمت الله علیه او ناشنا فایده ده او د امام شنقیطي رحمت الله علیه او عجیبه ناشنا فایده ویلې ده د غمونو د لرې کېدو فایده. یو انسان دا غواړي زما غمونه ختم شي، زما پریشانۍ ختم شي، زما ژوند کې برکت راشي، زما کاروبار اولاد کې برکت راشي، زموږ په کور کې برکت راشي، په زندګۍ کې برکت غواړي. د الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وایه، همیشه درود وایا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد چې مقرته ملاویدله نو درود ډیر ډیر وایا. الله تبارک وتعالى دې زموږ ستاسو په زړونو کې د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت نور زیات کړي او په دې محبت دې الله رب العالمین موږ له مرګ راولي او الله رب العالمین دې زموږ د ژبې په خپل ذکر لمدي کړي او الله رب العالمین دې زموږ د ژبې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلو سره عادت کړي او الله تبارک وتعالى دې زموږ ټولې پریشانۍ ختمې کړي. کم بیماران دي په دې گاونډ کې دي، په دې حاضر مجلس کې دي، یا د دې رشتہ داران دي، الله دې ټولو له شفای کامله ورکړي. کم ملګري غریبانان بے روزګار دي، الله دې ولا حلال روزګار ورکړي. کم کسان اولاد نشته، الله رب العالمین دې ولا صالح اولاد ورکړي. کم ځوانانو نکاحونه نشته، الله رب العالمین دې ولا د عزت او د حیا نه ډک نکاحونه ورکړي. او دغه رنګ نورې څه پریشانۍ زموږ په دې ملک کې کوم پریشانۍ دي، الله رب العالمین دې دا ټولې پریشانۍ په خپل فضل او کرم باندې ختمې کړي. او الله تبارک وتعالى دې زموږ حکمرانانو له توفیق ورکړي چې د قرآن او سنت هغه پاک نظام د برکت نه ډک نظام هغه په دې ملک کې نافذ کړي او د دې دپاره هغوی مخلص شي. او الله رب العالمین دې زموږ د دې معاشرې نه دا قسم پریشانۍ او برایانې دي او دا اوس وبا د ډینګي په صورت کې او نورې مختلفې بیمارۍ دي، رب العالمین دې په خپل فضل او کرم باندې دا ختمې کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعضی ملګري وي چې د رفع الیدین کوي د رکوع نه بعد په سینه باندې دوباره لاس ږدي. دې کې صریح روایت نشته. صریح روایت معنا دا ده چې په حدیث کې دا راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رکوع نه بعد ودرېده او بیا لاسونه په سینه وتړل. داسې نشته، دا حدیث نشته. بعضې علماو د عموماتو نه استدلال کړی، لکه دا مسله دغه لیکلې ده د سعودي چې کوم مفتي اعظم شیخ ابن باز رحمه الله، هغې دا مسله ذکر کړې. او بعضې نور علما بعضې احادیث کې دا الفاظ راغلي د دې د وجې نه هغوی دا ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر قیام کې به لاس تړل، په هر قیام کې به په مانځه کې څه کول. نو د هغې د وجې نه د دې عموم د وجې نه استدلال کوي چې چونکې دا رکوع نه بعد خو هم چې ودرېږي سړی دا هم یو قیام دی، نو لہذا په دې کې هم لاس تړل پکار دی. نور داسې صریح حدیث په دې کې نشته چې نبي علیه السلام صحابي وایي چې نبي علیه السلام رکوع نه راپورته شو بیا لاس وتړل، داسې نشته. دې وجې نه شیخ الباني رحمت الله علیه کوم کتاب لیکلی وختي چې ما یاد صفت صلات النبي صلی الله علیه وسلم آی کې ویل دا بدعت دی. هغه ته بدعت ویل، خو دا هغه فتوا لګه سخته ده. موږ ته بدعت نه وایو، خو موږ داسې وایو چې دا فهم خبره ده. هغه ملګرو د دغه عموماتو نه دا فهم کړی ده چې بس دا یو قیام دی، بس موږ یې تړو. نو لہذا په دې مسله کې به تشدد نه کې، په دې مسله کې به سختي نه کې. دې وجې نه مغربي ملکونو کې په دې لویه لانجه شوې وه. کوم کسانو چې به لاس نه تړل نو دې نورو کسانو به پرې رد بد ویل، چا به چې تړل او چا به چې تړل هغوی به په دې نور باندې رد بد ویل. لکه دوانو کې اختلاف ډېر زیات. بیا په خپله په دې باندې شیخ ابن باز بله رساله لیکلې ده، موږ سره شته دی، هغه بیا دوانو
طالبانو ته نصیحت کړی چې نه دا د فهم خبره ده څوک چې د لاس تړي دغه حدیث نه دا فهم کړی ده چې نبی علیہ السلام په هر قیام کې لاس تړي به دا یو قیام دی نو که څوک یې تړي که نه یې تړي رکوع نه بعد نو په دې کې به لانجې او جګړې نه به کوي په دې کې کومه مسله کې چې تشدد نه راغلی کې مه کوه تشدد د جمعې په ورځ باندې مرګ یا د جمعې په شپه باندې مرګ دی کې دا فضیلت راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په شرط دی چې مؤمنی د الله نبی د مؤمن لپاره دی مؤمن معنی چې شرک نه کړي نو که انساني او ګناهګاران مونږ ټول یو نو الله به صدا ثاني وکړي د جمعې ورځ ډېره فضیلت والا ده لکه بل جمعه کې ان شاء الله د درود مبارک دا موضوع را روانه ده ان شاء الله دا به راشي ان شاء الله کې د جمعې تذکره را روانه چې جمعې ته کم فضایل ملاو دي نو په هغې کې یو دا ده چې انسان ته الله رب العالمین د دې جمعې د ورځې یا د جمعې شپې د لاسه د قبر عذاب ته الله معاف کړي سبحان الله دا ډېر لوی فضیلت دی دا بل ملګری وایي دا را روانې جمعې خطبه کې دا بیان وکړه چې آخري خاتمه چې ښه او بده خاتمه نن دغه حدیث زما مخې له رانغی دې احادیث کې را روانه ده انشاءالله د درود په فضیلت کې یو ناشنا حدیث دی هغې کې انشاءالله تعالی یو سبب ذکر دی که څوک دا غواړي زما خاتمه ښایسته شي په هغه حدیث عمل کوه به را روانې جمعې له زه ویم انشاءالله او حسن خاتمه که څوک دا غواړي زما آخري خاتمه ښایسته شي دنیا نه د دې بیا مختلف اسباب دي دې باندې بیا مستقل خطبه کوو انشاءالله تعالی دا یو ملګري دا درخواست کړی دی او دا خبره به زه ټولو ملګرو ته وکړم هغه دا ده زه اکثر د اپیلونو نه تنګ یم لکه د اپیلونو د چندو مندو دي نه زه پریشانه کېږم خپله هغې وجه دا ده چې دا کوم کسان چې راځي تاسو ټول نه ړانده او نه کاڼه په دا کار چې روان دی په خپله یې نه یې لګېدی چې مسجد یو کار پکې روان ده نو دې وجې نه دا ضرورت نشته زه به تاسو ترغیبونه در کوم چې خلکو بس لږ تعاون وکړئ تعاون وکړئ خو بیا هم د یو ملګري تجویز دی او زه به درته درکړم هغه دا ده چې ګوره ستاسو په هفته کې یا په میاشت کې د خپلو کورونو خرچه وګورئ بچو له څونه خرچه ورکوئ ماشوم باندې تقریبا بعضې پلاران تقریبا دا 50-100 روپۍ د ورځې په ماشوم دی خرچه کوي دا ول ورکوي نو تاسو کم از کم داسې کوئ زمونږ دا چې کومه د جمعې ورځې چنده د ملګرو سره پرته وي هم د دې مسجد کار دی کوي بل طرف ته دا نه ځي باقاعده د هرې جمعې چنده لیکي باقاعده موږ یې لیکو تاریخ د جمعې ورځ دونه چنده وشوه الحمدلله هر شي لیکل پراته دي که څوک شک کوي او غواړي نو موږ حاضر یو انشاءالله ملګرو سره شته دی کاپۍ موږ دې لپاره مختص کړي او چې لګېږي چې 10 روپۍ ولګي هغې کې ولګي چې 10 روپۍ موږ په دې څیز ولګول د بجلۍ کار و د نلکې کار و ټینکۍ کې کار وشو دا کار وشو دا کار وشو دا لیکل کېږي باقاعده الحمدلله نو دې وجې نه کم از کم په دې هفته کې چې د جمعې په ورځ راځي یو 100 روپۍ به تاسو ورکوئ انشاءالله تاسو صدقه جاریه ده تاسو لږ بیا د دې برکت وګورئ د دې برکت به انشاءالله تاسو 100 روپۍ تاسو ته هیڅ هم نه دي تاسو ته نه محسوس کېږي خو چې دې مسجد ته راجمع شي دلته ډېر کار کوي الحمدلله دلته بیا ډېر کارونه کېږي زموږ ډېره فایده ده اوس زموږ دا ټایل کار روان دی دې کې موږ مقروض یو باقاعده دلته ملګري ناست دي بل موږ له چا څه پیسې راکړي موږ لاړو هغه پکې ورکړل بیا دا کاته موږ پسې لا پاتې د مزدورانو دا خرچي اداره پسې پاتې دوه درې ملګرو ته هم دا ویلي یو هفته یو ورکړه بله هفته بل هغه ملګرو له به اوس موږ جمع کوو هغې له به هم ورکوو دغه رنګه دې پسې دا جمع را روان دی د المونیم کار را روان دی د المونیم د المارۍ بل ورځ ما کس راوسته سټیمیټ یې ولګو د ټول المونیم دا مخامخ د مسجد منځ کې چې دا کومه دا مکمل دا دغه ده دې ځای کې مکمل شیشه دا غټه 12 mm شیشه لویه قیمتي نو چې دا ولګو چې ملګري شاته ناست دي چې هغه ځای نه داسې کلاو ښکاري چې داسې کړکۍ نه چې بالکل دا حال بند شي دلته کلاو شیشه موږ لګول غواړو هغې اسټیمیټ تقریبا 4 لک روپۍ اندازتنې موږ ته وښودلې یا د دې نه زیاتې به راځي دا خو هغه فورا حساب موږ ته وویل دا یې ویل چې یاره دې نه زیاتېدی شي او ریټونه هم کمیږي او بره کېږي مقصد مې دا دی چې دا خرچه روانه ده باقاعده نو په دې لپاره تاسو د مسجد کې صرف چې هر ملګری به ځان دا ومني زه به 100 روپۍ ورکوم نو تاسو باندې هېڅ اثر نه کوي او دې طرف ته انشاءالله مسجد ته ډېره فایده ده الله دې له اجر درکړي ټایم مې لږ زیات واخسته خفه نه شئ معذرت غواړم صفونه برابر کړئ د مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړئ